په ننګرهار کې د افغان او امریکایي ځواکونو ترمنځ نښته شوې. بشپړ حال را سره په ویډیو کې وګورئ چې په هر څه خبر شي. ګرانو لیدونکو السلام علیکم، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. امریکایي رسنۍ وایي چې په ننګرهار کې د افغان او امریکایي ځواکونو ترمنځ په نښته کې تر 10 ډېر پوځیان وژل شوي دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د 2 افغان چارواکو په قول ویلي چې په دې نښته کې لږ تر لږه 15 امریکایي او 6 افغان پوځیان وژل شوي دي. ورځپاڼه همداراز یو امریکایي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستی په قول ویلي چې لږ تر لږه 6 امریکایي پوځیان وژل شوي دي. په ننګرهار ولایت کې داعش او طالبان دواړه فعالیت لري. د امریکا پوځ تر اوسه د مرګ ژوبلو شمېر په اړه څه نه دي ویلي، خو دا یې تایید کړي چې امریکایي او افغان ځواکونه په ننګرهار ولایت کې د عملیات په ترڅ کې یو پر بل ډزې کړي دي. دوی همداراز وایي چې په دې پیښه کې پرون وشوه نامعلوم شمېر ځواکونه وژل شوي دي. ویل کېږي چې ممکن په دې شخړه کې د طالبانو فوځي عناصر ولري او یا دا چې د دواړو خواو ترمنځ د کوم جنجال پر سر پیښه شوې ده. د امریکا پوځ ویاند ډګروال ساني لیګیټ په یو بیان کې ویلي چې افغان او امریکایي پوځیان یو پر بل مخامخ ډزې کړي دي. د افغانستان دفاع وزارت چارواکي د دې پیښې په اړه څه ویلو ډډه کړې، خو د ننګرهار ولایتي شورا یو غړي قادري ویلي چې د افغان ملي اردو ځواکونو او بهرنیانو پوځیانو ترمنځ د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې پرون شنبه ماپښین نښته شوې ده. قادري وایي چې د نښتې په دلیل نه پوهېږي، خو فکر کوي چې د دواړو خواو ترمنځ د سوء تفاهم په نتیجه کې شوې ده. سره له دې چې افغان او امریکایي ځواکونه د سخت دریځو په وړاندې په مبارزه کې متحدان دي، تر دې پخوا هم څو ځلې خپل منځي نښتې کړي دي. ډېره مننه چې ویډیو راسره تر پایه وکتل. کوم خوښ شوي لایک یې کړئ، کوم چینل نوی سبسکرایب کړئ، چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې.